بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د الله جل شانه د یو اسم مبارکه یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. ډیر آسان عمل دی او ډیره آسانه وظیفه ده. د ستاسو د حاجتونو د پوره کېدلو د پاره دا یو ډیر خاص عمل دی. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د قبولیت حیران کن اثرات به تاسو ووینئ. ناممکنه حاجتونه به مو الله جل شانه پوره کړي او بے پناه رزق به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کړي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نوي. دومره مال به الله جل شانه تاسو ته درکړي چې د کوم مقصد د پاره، د کوم خواهش د پاره تاسو د وظیفه کول غواړئ، الله جل شانه به په هغه مقصد کې، په هغه خواهش کې به تاسو ته کامیابی عطا فرمایي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ، منشن کړئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د الله جل شانه د دې اسم مبارکه د خاص او عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، د ذوالحجې د میاشتې یعنی د لوی اختر د میاشتې د بهترین ساعات او لمحات روان دي او دې میاشت کې د حج غونتی یو عظیم الشان عبادت هم ادا کیږي. دا داسې ورځې دي چې الله جل شانه د خپلو بندګانو عبادتونه قبلي، حاجتونه پوره کوي او مشکلات او پریشانۍ ختموي. دا د الله جل شانه د یو خاص نوم وظیفه ده چې د ستاسو ناممکنه حاجتونه به رب کائنات پوره کړي. صرف په دې او مختصر وظیفې سره د ستاسو هر قسمه جایز مقاصدو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی عطا فرمایي او ټول کال به بے پناه مال او دولت الله جل شانه در نصیب کی او سم ډېرې د رزق دروازې به در باندې الله جل شانه را کولو کی. دا انسان دا تصور هم نشي کولی چې رب کائنات په خپل بنی آدم باندې څومره مهربان دی، په خپل بنده باندې څومره رحم او کرم دی. لہذا زما عزتمندو، دا خاص عمل تاسو به د ماښام مونځ نه پس کوئ. زما عزتمندو، دا د الله جل شانه د یو خاص اسم مبارکه وظیفه او عمل دی. الله جل شانه هر نوم ځان ته یو ډیر لوی اثر دی، یو ډیر لوی طاقت دی او قوت دی. قرآن کریم کې الله جل شانه ارشاد فرمای ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. زما عزتمندو، د دې معنی او ترجمه دا ده چې د الله تعالی ښکلي نومونه دي. دا الله رب العزت تاسو په دې ښکلو نومونو سره را بلئ. لہذا زما عزتمندو،
دا نننه وظیفه هم د الله جل شانه د خاص نمونو نه د یو نوم وظیفه ده و زما عزتمند او اعظم مکمل ترتیب او طریقه کار ز تاسو ته د دې وظیفه بیانوم ترتیب او طریقه کار زما عزتمند ده چې د ټولو نه مخکې به تاسو درې پیرې درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې د دې نه پس به زما عزتمند یو کم اتیا پیره 79 مرتبه یو کم اتیا پیره بتاسو یا مالکو یا مالکو یا مالکو زر زر بینو آئے بلکہ پورا توجہ سر او دیان سر خپ کلار بتاسو یا مالکو دا ہوا ہے بیا با اخیرہ کے درے پیره درود شریف ہوا ہے او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي الله جل شانه نه به د خپل مقاصد او په خپل خواهشاتو کې د کامیابی دلو د پر دعاګانې وغواړي د غرنګ د هر مشکل او د هر تکلیف نه د حفاظت لپاره او په هر حاجت کې د کامیابی دلو د پر به د کریم رب نه دعاګانې وغواړي د مال او دولت او د حلال رزق د پر به دعاګانې وغواړي د رشتې د پر او د کاروبار د روانې دو د پر د الله جل شانه نه بدواګانې وغواړي ان شاء الله تعالی د دې اسم مبارک په توفیل سره به الله جل شانه د تاسو تمام مسائل حل وګرځوي او تاسو ته هر موړ کې کامیابی در نصیب شي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازت را کوي د لوی الله پامان